سلامونه سلامونه. سایل صاحب وایي دا پښتونخوا د ښایست ناوې د مینې ناوې، دا پښتونخوا د ښایست ناوې د مینې ناوې، او دلته به هر سپرلي د ګل د اور جامې کوي. په ګل غونډې هی په ګل غونډې دار غوان جوړې میلې دي د بڼ په چینه ناسته یې لونګ په تار کې بڼې چې ستړې ستړې سترګې کړې راپورته زړه مې سکڼې غونچې د ګلاب څه کړم ګېډۍ راوړه د غاټولو زه نه یم د بنګلې فقیر راجا یم د جونګړې او چې مونږ پکې د مینې پټ پټونه یې نه وي کړی په هغه مازدیګر سندرې نه وایي چرچڼې پیغلې زلمې کوي سیلونه آهاهاها جوړ دي د مینې بازارونه لا 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 په اره خوا په اره خوا د پسرلي خورې وږمې دي ځان جوړوه لاس راکوه ګلې ورځو چې نندرې دي لاس راکوه ګلې ورځو چې نندرې دي. سلامونه او نیکې هیلې درنو دوستانو راغلیو ګل غونډۍ ته او په دغلته کې را سره خواږه ملګري دي د هر یو ملګري نه به شعر واورو پوښتنې به ترې وکړو تاسو ته به دغه ځي منظرې د سکرین د موبایل په شیشه ورښکاره کړو څه ساده سړی یم او شینواري صاحب السلام علیکم جو شینواري صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست وایم کوم ځای ته راغلی له خیره ډېره مننه سلامونه احترامات ټولو لیدونکو ته ملګرو ته هیله ده چې د صحت په جامه به سنبال وي پښتنه مینه ورته ډالۍ او چاریکار ګل غونډۍ ته راغلي ارمانه ما به وړکتوب کې یو سندره اورېده چې په ګل غونډۍ د ارغوان جوړې میلې دي او ځان جوړوه ګله ورځو چې نندارې دي او یعنې په دغه ذهن کې به مې یاسې یو عجیبه منظر راغی چې دلته راغلم واقعیت ډېر خوندور ځای دی ډېر ښکلی ځای دی او بالکل په سیال باندې ارزي شینوار صاحب څو شعرونه به درنه واورو هغه شعرونه باید ټول د ګلانو پورې تړلي شعرونه وي څه شعرونه دي چې ښه نه دي چې ځان له جرګې اواروي ښکلي دي په مونږ باندې کیسې اواروي او څنګه د خپل حسن نه سوې ولې سوځي دا څوک په تنور باندې کیسې اواروي او ژوند د څومره خوږ وي مجبوریت کړې رانه پاتې ستا شاهد که جوړ شو ستا ګیلې اواروي او څه نور شعرونه دي ارمانه چې احساس د محبت پکې ژوندی شو پسرلی شو شاهد د عشق په سترګو نومیالی شو پسرلی شو په دومره ستړیاګر حالت یې ستړی شکر وویست ارمان مې ایله دا ځل لږ سړی شو پسرلی شو د خپل حسن د شوره خبر نه یې ګل بدنه مین دې څه خاموشه درلوګی شو پسرلی شو او مسکی شوه وایي هغه رانه شوخه ټپه غواړي شاهد په سپینه ګیره لیونی شو پسرلی شو ډېر خوندور ما راوړي سره ګلونه ستا لپاره ګلابونه د ارمان سره نور څه دي کتابونه 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 زو الماس دورانۍ پسې او د هغه نه به شعرونه اورو په ګل غونډې دار غوان جوړې میلې دي ځان جوړوه لاس راکوه ګلې ورځو چې سلامونه دورانۍ صاحب ښه راغلاست ستړي مه شئ څه کوئ ګل غونډۍ کې کله راغلی او چا سره سلامونه نیکې هیلې او ستاسو سلام ته علیکم سلام وایم په دې هیله چې روغ جوړ اوسېږئ ګل غونډۍ خو لکه څنګه چې ډیرو دوستانو ته معلومه ده د افغانستان په زړه کې یو له هغو منظرو ده چې ډیری لیدونکي او حتی بهرني میلمانه د دې ځای نندارې ته راځي دا ډیره یوه ښکلې غونډۍ ده لکه سایل صاحب په شعر کې وایي چې دا پښتونخوا ده د ښایست ناوې د مینې ناوې
دا پښتونخوا ده د ښایست ناوې د مینې ناوې او دلته به هر سپرلي د ګل د اور جامې کولې. نو حقیقت ته چې نظر وکړو دغه ګلغونډۍ کې رنګارنګ ښایسته غوړېدلي ګلان، نو دا په حقیقت کې یوه لمبه ده، یو ښایست ده، یو بیل حسن دی چې دغه سیمې یا د منطقې ته یې ښکلا بخلې او د ډېرو لیدونکو توجه یې ځان ته اړولې ده. نو نن موږ وغوښتل چې له دوستانو ملګرو سره ګلغونډۍ ته په میله راشو. خدای شته زه دې خوا کله نه وم راغلی، دا به مې اولین باري او واقعا کوم روحي سکون چې دغه ساحه یا دا ښکلې سیمه یو انسان ته ډالۍ کوي هغه یې موږ ته ډالۍ کوي. نو له تاسو هم مننه کوم چې دلته راغلي یاستئ او د دې ښکلې سیمې منظرې ښایست حسن او ښکلا له نورو لیدونکو یا نورو ملګرو سره کوم چې دلته نشته یا دا ساحه یې نه ده لیدلې یا له هېواد نه بیرون ته دي هغه یې باندې وینئ او د هغه یو هغه هېوادنۍ مینه او تسلي پرې باندې ماتېږي. مننه. خپل یو شعر دی او هغه نوی شعر به دی وایي. زه وایم ګوته په غاښ ورته غمجنې زمانې دي ولا، ګوته په غاښ ورته غمجنې زمانې دي ولا، په سرو سکروټو مورتې سوي سینې دي ولا، د تور اوربل څوکې یوړې د خزان بادونو، د تور اوربل څوکې یوړې د خزان بادونو، ستا د ښایست د دنګې ونې پاڼې توی دي ولا، او خار که تالا دی د مغلو د لښکرو په لاس، خار که تالا دی د مغلو د لښکرو په لاس، خو څو ډیوې په کړکیو کې رڼې دي ولا، او خود به یې اوښکې په لیمو د درد سندرې وایي، خود به یې اوښکې په لیمو د درد سندرې وایي، نجونې بهر پاتې د فن له دایرې دي ولا، شور د باران د زمزمو به څنګه واوري خلک، وخت بندي کړي پسې ټولې دروازې دي ولا، او کلی د نه ړنګېږي تږو ورته زړونه ایښي، کلي کې غرونه دي په غرونو کې چینې دي ولا، د پاخه فصل د ریبلو سړی پاتې نه دی، میده میده دانې وږو کې ورسېږي ولا. ډېر خوندور. جارش مننه. د سترګو تور د نظر تار هغسې تا یادوي، زړه ته مې چا کړی ازار هغسې تا یادوي. احمد فواد مشال صاحب ته ښه راغلاست یو. د مشال صاحب نه به شعرونه واورو او تر تاسو به در رسو. سلامونه، مینه او ادب او درنښت خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او ارام او د صحت جامې مو په تن وي. په لومړي قدم کې د دې د راتګ خبره ده چې دلته موږ څنګه راغلو، ولې راغلو، دلیل یې څه شی و، دغې ښکلاګانو څنګه ځان ته راکاږلو. موږ ډېر واړه وو، د هغه وخت نه به موږ د ګل زمان استاد د خولې نه په ګلغونډۍ د ارغوان جوړې میلې دي، لاس راکوه ځان جوړوه ګلې ورځو چې نندارې دي. دا سندره مې اورېدله، نو همغه وخت نه زموږ په زړه کې دا هیله او ارمان او ارزو او امید و چې راشو تر څو د ګلغونډۍ نه دیدن وکړو، د دزې ننداره وکړو، دلته د سیاحت دپاره راشو. دا یو ښه نندارتون دی، دا یو ملي پارک دی. دلته د نړۍ د بېلابېلو سیمو نه هم خلک راځي. لکه تېره ورځ موږ د دې شاهدانو، په تېره ورځ کې دلته د بلغاریې نه خلک راغلي وو او سیلانیانو دلته ګرځېدل، د جمعې ورځ هم وه او رخصتي هم وه، نو ډېری خلک دلته راغلي وو د چکر دپاره، د نندارې او د میلې دپاره. نو همغه و چې موږ هم دلته زړه ښه کړی او دلته راغلي یو د چکر دپاره. بیا حاجي صاحب د شعر غوښتنه وکړه. په اول کې د فضل ولی ناګار یو دوه بیتونه ویمه. فضل ولی ناګار وایي چې وچکالۍ ځپلي لل مې دي بې کښته، عاطفې لږه راشنه شه زما قام کې، او ناګار نه شو ورته ټیټ ښکلو خوښ نه کړ، چنارونه پیوند نه اخلي بادام کې. ښکلي مې ځان طرف نظر ګرځوي، لکه منظر کې چې منظر ګرځوي، موږ ته ځانونه کړي شیخان معرفي او هسې مخونه خپل ببر ګرځوي. ځینې خلوص وفا او مینه وي شي، ځینې له ځانه سره شر ګرځوي او ضرور بلته ورکوي له پاسه یو څوک چې څوک له اوږو بر ګرځوي. او یو نیم له مانه هم بدتر دی غم کې، یو نیم له مانه غم بدتر کوي. دا ځینې غم قات کړي داسې لکه په سر چې پوره غر ګرځوي، او خو تورتم خوښې نه دی ویې ګوره مشال له ځان سره هم لمر ګرځوي. ډېر مننه. جارش مننه.
ملګرو دغه وه زمونږ کوچنی شانته سفر یا چکر چې دلته راغلي وو نو خدای وکړي چې ملګري را سره تنګ شوي نه یو دوی نه به پوښتنه وکړو چې دوی ساعت تېر شو دغه منظرونه دوی خوند واخیسته او که نه حقیقت خو دا دی چې موږ مخکې یادونه د دې سیمې یا د دې ساحې وکړه واقعا هغه څه چې زموږ روح غوښتل هغه مو ترلاسه کړل. دا سیمه واقعا د انسان روح او روان ته آرام بخي او دغه لنډ سفر مو ډېر یو له خوندونو او کیفیاتو ډک سفر و. زه خو نهایت ډېر خوشحاله یم او ما ډېر خوند واخیسته له دې سفر نه. شینواري صاحب ته پکې مننه ارمان صاحب، ما خو وخته ویله اوس به بیا هم درته وایم چې هغه څومره دغه هم په ذهن کې لاره تصویر د هغې په څو چنده دا ځای ښکلی دی. هغه ټپه ده چې ستا د ښایست ګلونه ډېر دي زولی مې تنګه زه به کوم ټولومه چې داسې سیمه په هېواد کې امن وي ستاسو غوندې ملګري او چکري بس دا ټول هغه خواږه دي چې زولی مې تنګه ده او زه یې تشریحات نشم کړی. ملګرو زموږ د چکرونو پیل اولنۍ خپرونه به دا وي تر نورو ولایتونو به ځو ملګري شاعران به راسره وي. هر ولایت ته چې ځم ځان سره به شاعران ملګري بیایم چکر ته به بیایم شعرونه به ترې ریکارډ کوم دغه په ژوند به خبرې کوو دغه د ژوند نه به تاسو خبرو موږ سره اوسئ.